قدر محترم زما پوښتنه به نن د سود په اړه باندې وي، انشاءالله چې ځواب وکړي، ځکه چې سړی پکې ډېر زه خپله شخصا پکې ډېر شکي یم. او محترم زه خپله په بهر کې امریکا کې ژوند کوم. دلته لکه دوه قسمه قرضه ده چې یا د کور دپاره یا موټر دپاره که ته اخلې، که ته موټر د موټر فروشۍ نه اخلې او هغه تا ته موټر درکوي، مثال موټر قیمت وي 50,000، که ته چېرته په نغدو باندې اخلي او که ته چېرته هغه په قسطونو باندې اخلي یا په ډاون پیمنټ باندې اخلي، نو هغه تا ته 15 الا 80,000 روپۍ درکوي درته. که چېرته تا دا ته ورکوي زیاته دا سود کې راځي، او مثال لکه خپله ګټه هغه ترې اخلي، ځکه د بانک نه تا ته پیسې اخلي، تا ته موټر درکوي، خو د دوی خبره چېرته ده چې دوی تا ته دا کومه قیمت تا ته د موټر هغه 80,000 درکوي، هغه تا ته لکه هغه پوره قیمت نه درکوي تا ته. که تا ته وایي که چېرته تا دغه د میاشتنۍ کوم پیسې چې ته مونږ ته راکوې، که چېرته دا تا په وخت ورنه کړلې، نو امکان د دې شته چې ستا په دې پیسو کې زیاتوالی راشي. د زړه سره یو د تقسیط د قشطونو مسأله ده او یو سود ده. سود خو حرام ده، که په هره طریقه باندې وي سود حرام ده. د قشطونو مسأله ده چې د زی اسانه لاره تاسو ته وښیم، اسانه لاره. تقسیط په اسلام کې جایز ده په هغه خپلو شرطونو باندې. په خپل ټیم پیسې ورکول، زیاتوالی پکې نه وي، دا جایز ده. خو په دې هیوادونو کې تاسو داسې چل کوئ، مثلا تاسو له یو شرکت نه موټر اخلي، خو دا تاسو نسئ اخیستلی تر څو له بانک نه تاسو لاره ورته را جوړه نه کړئ. پوهېږئ؟ بالکل قاضي صاحب بالکل. یعنې دغه درایمان به مینځ ته درته راځي چې هغه بانک ده. 100% کې هغه درېمګړی کس بانک چې دوی پکې داخلوي، خو بانک خو خپله ګټه غواړي، نه خپله پیدا غواړي. بالکل 100%. دغه بانک چې مینځ ته درته راغلل، دغه تقسیط یې من درته سود کړل. مثلا که چیرې تاسو کمپنۍ ته لاړ شئ، کمپنۍ تر ډایرکټ په خپله خبره ورسره وکړئ او هغه تاسو ته 50,000 باندې موټر په نغدو درکوي، په 80 او 80,000 په قشطونو درکوي، دا جایز ده چې په خپل ټیم پیسې ورکوي، زیاتوالی وي کمبودي پکې نه وي. اوس که چیرې بې د بانک نه بغیر امکان نه لري، بیا تاسو داسې چل کوئ، بانک ته ووایاست چې ما ته دا موټر واخله، تی مالک سه، نو اوس یې ما ته په تقسیط باندې په ګټه را باندې خرڅ کړه. داسې بانک تاسو ته د شرکت موټر در باندې خرڅوي، پردی موټر دا به نه کوئ، له دې نه به ځان ساتي. که همدغسې کور در واخله، همداسې موبایل هر څه شي په دې کې ټول راغلل. بالکل قاضي صاحب. یوازې که چیرې تاسو خپله شرکت خپله کمپنۍ سره معامله کوئ، هغه خو صحیحه مسئله ده، په تقسیط باندې معامله ورسره کولی سي په خپلو شرطونو مطابق. لیکن که چیرې بانک وي، د بانک له لارې مه کوئ. خو که بیا ضرورت وي، نو بانک ته ووایاست چې د دې کور مالک ته څه وایخله ځان ته، او د موټر مالک ته څه وایخله ځان ته، اوس یې ما ته په قسطو باندې راکړه، چې څومره ګټه را باندې کېږي، هغه به د تاسو اتفاق ته چې څومره مو اتفاق سره وکړي. قاضي محترم دا رقم شته دی، لکه څنګه چې تا ویلې، که ته امکان د دې هم شته چې ته خپله مستقیم د کمپنۍ سره قراردادو کې وایخلې، او دا څنګه چې تا ویلې د بانک سره صحیح د بانک تا ته موټر درکوي، تا ته موټر مالک بانک شو یا کوري که موټر دی، مثال 50,000 تا ته وایي چې موټر 80,000 شو، خو دا کوم قسطونه چې ته ورکوې د میاشتې، دغه چې ته ورسره قرارداد چې امضا کوې، تاسو قرارداد کې دا لیک که چېرته تا ته دا قسط تاخیر پکې راغی یا وروستوالی پکې راغی کومه میاشت کې، نو بیا په دې کې به زیاتوالی راځي. او زه په دې مطمئن چې مثال ما نه زیاتوالی پکې نه راځي، آیا چې دغه قرارداد ورسره زه امضا کوم، دغه هم سود کې بیا راځي که نه؟ خبره دغه قرارداد امضا کول دي، ځکه زه په ځان مطمئن چې دغه پیسې په وخت ورکولی شم ورته. دا بانک یعنې د خدای دپاره داسې کار کوي چې په تا باندې زیاتوالی نه اوري، ته په خپل ټیم روپۍ ورکوي، دا بانک د ضمانت کوي، دا د خدای دپاره کوي در سره؟ نه خپل پیسو ته ګوري. هغه دا سود د دې زړه سره، له دې نه ځان وساتي، له دې نه ځان وساتي. قدرمن چې اکرام حسین صاحب مهرباني صبر وکړئ، یو منټ حاجي داود صاحب وبخئ.